د هند واکمن ګوند بی جے پی مشرانو لخوا ګستاخانه بیاناتو په ضد د مردان کچرې چوک کې تاجرانو احتجاجي مظاهره کړې ده او د هند او مودي سرکار خلاف یې ناربازي هم کړې ده. دوی د هندي وزیر اعظم مودي او د ګستاخي کوونکې تن تصویر هم سیزلې دی. په دې موقع مظاهرینو ویلي دي چې د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم په شان کې ګستاخي د هغوی لپاره د زغملو وړ نه دی او زیاته کړې ده چې امت مسلمه دی د هندي مصنوعاتو بایکاټ وکړي. مظاهرینو غوښتنه کړې ده چې هندي سفیر دی په فوري توګه د ملک نه بدر کړي او د هند سره د سفارتي تعلقات ختم کړي شي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې د پاکستان حکومت دی د کام د جذباتو ترجمانی وکړي او دا مسله دی په نړیواله کچه راپورته کړي. بخت محمد یوسفزی، وحدت نیوز، مردان.